د نفسونو د صفایي دعوه مه کوئ. یو څوک پرته له کوم کمالي کاره دا خوښوي چې خلک هغه وستایي، دا د ډیرو بدو انسانانو مزاج او عادت دی، لکه د یهودو او یا منافقینو. الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي خوښوي دوی دا چې وستایل شي په هغو کړو وړو چې نه دي کړي دوی، نو ګمان مه کوه په دوی د نجات موندلو له سخت عذابه، او شته دوی ته عذاب دردناک. امام نصفي د دغه آیت په تفسیر کې لیکي په دغه آیت کې وعید د هغه چاته چې خوښوي دا چې وایستای انسانان په داسې کړو وړو چې هغه په ده کې نه وي، او یا څه د غوره کار او عبادت په سرته رسولو سره د ځان صفایي او پاکي بیانوي او هغه یادوي، نو الله منع فرمایلی چې فلا تزکوا انفسکم. امام نصفي لیکي نفسونه مو سپیڅلي او د زیات خیر او طاعت خاوندان مه ګڼئ، او له ګناهونو د پاکي دعوې مه کوئ، ځانونه مه ستایئ او کم یې بولئ. یقینا الله په اول او اخر کې په تاسو علم لري چې کوم ځینې مو پاک او ښه تقوا لرونکي دي، مخکې له راوتلو له پشته د آدم علیه السلامه او مخکې له زیږېدلو مو له خپلو میندو څخه.